یاره چنګل خانه په دې نه پوه نه کوم یاره چې دا دویمه شپه ته راځي په اوجا کې شپه کې او د شپې ناوخته راځي چې دا ولې یاره خانمي ماما یو خو ښار ته ځمه کار له بل چې ناوخته شم سبا کور ته ځې راشم دلته شپه ښه اوس پوه شوم ښار ته کار له ځې مړه داسې وایه که نه یاره زه یو 20 ځله ښار ته تللی یم خو چنګله چې دا ښار کوم ځای دی دا یکتوت یې لیدلی دی په دواړو سترګو بس تا تلته ټیکهداري کوو ښه یکتوت سره داسې وایه اوس پوه شوم دا یکتوت کوم دی دا د ګنج دروازې په شا دی ښه مړه د ګنج دروازې په شا اوس دې پوه کړم که نه یاره ډېر ځله تللی یم خو یو تپوس ته نه وکړم دا ګنج دروازه چېرته ده دا خانمیره په ښار کې ده ښه چمنګل ماما په خیر اوسې په خیر اوسې داجي په خیر راځي یا لکه چنګلیا دا ته کور ته ولې نه راځې ها داجي اصل کې هغه داجي بچیا تی له زما په خبره خفه شو ګوره زه ستا پلار یم کله به دې وام کله به دې راټم نو ته به کور پرېږدې سرکوزیه لا خو شاب هغه مور ورپسې خفه شاب داجي کور ته سو راځه بچی کور ته ځه ښه زه اوسم شاب هله منډه کاکا ستړی مه شي وعلیکم انور سله خاطرې मोरा वही मार करा तो पजी जामू के में मोरे प्यार नहीं दो करा तो दा खानदाना वाला पूरी जान मुर्गी तो इतना चित्त पत्तून बुशट नहीं छोड़ तो वली पकड़ी के सको पेंट और बुशट जैसा और तानी होता उसको चिता जा उसपे तो कैसे ला पसर करी मोरा को जी पजे जी करा कुल पसर करी भी काना नुदान खुली बखरी दी जी सम शहजादा वा ته په دې نه پوهېږي ښار کې باورچانم داسې ټوپی پخوي ښه دا د ښار تلکاری ځکه ترسکوني چې دا ټول کمال په دې ټوپۍ کې دی ښه اوس ورسېدې وینې یو داسې سپینه ټوپۍ به د سړي نه شته راسره ولې څه کوې مړه زه ځان سره کور ته وړم زما په کار چې بیا کور ته ځې نو دله به درکړم ته داسې کار وکړه چې ته دا پیاز پرې کړه زه به نور کار وکړم ټیک شوه نو ولې دا دومره اعلی تعلیم ما دې له حاصل کړی چې زه به اوس ایله بیله دا پیاز کټ کوم ولې واقع مخلا شکر وباسه چې نوکري ته میلاو شوه او دا د اخلي پخلي چل به زده زده کوي که سبا کې خېږده چې په یو ورځ 2 پیل ته جوټې لدم نو ته به زما په دې کار کې زماړه داسې وایه داسې تلکاري والا په حکم داسې تلکاري والا په حکم کې آیا ګوتې به وسړي وخوري کېنه ماړه نو دا وایي کېنه مړه ولې اوس پیاز زه نه شم کټ کولی شه هله اوس په نومرۍ وارې وه کښه چاړم په سر وړي نو ولې لورې زه خو یم چې هاسټل ته ډوز ځم تو ګوره دا کور در باندې ډک ډکاري خان دادا زه خو به ضرور ځم خان دادا السلام علیکم تاسو دلته چې هم وایئ چې خان دادا مې څه شو ټوله ورځ کې ته نه ښکاري خدای خبر چې کوم ځای ګرځي او اوس خو یې نه په کور کې وینم نه په کلي کې خان دادا کلي کې تنګېږم او بیا دا چې څه کار مې نشته ګوره بچو په ځمکو چکر وه زمیندار له رایې ورکړه دا هغه نه رایاله وګوره چې کوم پټي کې څه کرل پکار دي څه نه دا کارونه دي خان دادا زمیندار ما نه په دې کارونو ښه پوهېږي ګولې په حجره کې جی چې وروسته شبنم کالج ته بوځي بچی ته تیاری په د کالج زه ورور سره خبره کوم ښه ده خان دادا کېنه دلدار جی خان دادا زوی ما دا وي چې زه چمنګل له پخپله ورلم ستا مینې مجبوره کوم هغې څه ویل خان دادا ما خو د زوی په خبرو کې تپوس وکړو خو د هغه لور خو کویدل شوې ده کویدل شوې ده بچې ما به د دې د پاسه ورسره څه خبره کوله خان دادا
کېدنه خو ماته دیم شي چپ چپ چې بله خبره ونه کې په کراچۍ کې څو ګرځېدي چې پښتو دې مې راکړه دا خلک به څه وایي زه ستا دپاره خپله شمله په پردو خپو کې نشم لوړولی که واده کې نو د شمشیر خان لور سره به کې او که نه کې نو ویشتل ځلې به کوم زه ستا دپاره د خپلې لور ژوند نشم تباه کولی زما داجی ته څه له خفه کېږي زما رور د خدای ژوندی لري چې زما رور ژوندی یې که نه داجي هغه دپاره جینکۍ ډېرې عمرې د جانان پلاره زه خو یم د عمر ورولي م ده که نه خفه کېږه دې نه ما سمعي خفتي بدي نيمة بين خفتي بدي خفين جقدمو لابي ألو لعنك ها خفتي بدي ما تكنس كم ستاد دوستي ما كنا بدك دي دوستي نما نخو بدي صلاة غستي كنا لك تمنية دادي ما نم استخبل الجوز لا جا تاي وكي تكم زي كذا واقعي ولا خو كم كم تاخذي من دوستي كنا ما نخو صلاة غستي تدقق تجلي كنا نه نو که رښتیا را باندې دی که نه نو غلطي م زمونږ ده مونږ له پکار چې مخکې ورغلي وي سامع تماما الاشتاق بدي مكو كان هنا كلام بكالو كان يقول يعني كمان كم معنا خو لا لا بس كان دخلت كاركم لا لا تسويت ولا خدعت لاقي كنت بتدار كلام دار خبايا ومالي خبايا ومالي دخل بعد دولة تكين ولا ما سامع لكن تعرف بقول تم او بقول لا بعد سريع كنت استقنا بيجا ما تاني خبايا او بلا خبايا بدي خبايا ما كان يقول ده زم خان زويكي التماس بيجي خفاش تكن نقوله بعدم خان زوي بخدع وكلاك ده او بانغلام ستا زمانه ده لاندري سدينو یا سړی جب شه چې سره یادې ټوپۍ ډېرې زما د بچي دې الله مل شي زما زوی له رښتې ډېرې ما نعطيه ده دي ما عزمي ما خلافه ده بس ما تفضل تعزيز عنه ده بيكا قوله شازي په دې پلان دې څه چلو شو څه وې مورې وی لالا دې دوه ورځو کې دې مخ نه څه جوړ شو ستا زم نه یادېدم نو زه کوم داسې لندن ته تلم خو د ښار نه به ناوخته راتلم نو ځکه کور ته نه راتلم زویا خلک داسې نه کوي که نه ګوره پلاره جز دې څونه کمزورې شوی دی او ګوره ته داسې لیونی یې ته د پلار نه خفه کېږې هغه غریب بېګار ټوله شپه په ویښه تېره کړې ده ویم بېبې پلار له به میاشتې خوب نه ورتلو نو درته مې وویې که نه چې هغه ټیکهدار راپسې سوال جواب را لېږلی و د ښار نه به ناوخته راتلم ته رښتیا وایې لالا نو ګینې زه دروغ وایم دا والا بیبي پوره 1000 روپۍ دي لوی چې ته کېنه زویا خور ده له چرګوټۍ په سر یې زه د لاغه راوړم ښه کېنه ابي تا ما له چرګوټۍ پخ کړې او که کنې پیسې دې وکړم او که نه داسې دارو د لام نه راغلی دی چې اوس په چرګوټۍ هم خوري داجي راځه که نه کېنه راځه ته هم کېنه داسې کله نا کله خفه کېږه چې پلار او زوی دواړه چرګوټۍ خورو هسې خو یې دا مه وګوره ډېره شومه ده ښه وایي ما در باندې بڼم پېرزو شو یا ته رابعې مورې نام څه دي دا بس په دغه پلیټ کې چې دی که نه زما برخه واچوه ښه او ولې دا څه پیاز او ټماټر هم ورسره پرېږه که نه ښه سلام ګوره ډېر ښه شی دی ښه بچی دا راته ووایه چې دا 2 ورځې ته کوم ځای دی دا داجي هغه ټیکهدار راپسې بیا سوال جواب را لېږلی و نو دې ځکه باندې لږ کار زیات دی نو که داسې کله کله ناوخته شي نو خیر دی نه دا ستاسو دا کار کوم ځای کې دی دا دغه دی هغه حیات آباد کې دی که نه داجي هلته دا نوي سړکونه جوړېږي بنګلې جوړېږي او مونږ دا پیپونه خورو پوه شو یا لکه یو ورځ مې د چا ټي وي کې کتل او که نه داجي ما غم کوي هلکه ګورې ډېره مشهوره ټیک هم ده ښه یا د رابعې مورې دا راوړې او که نه راوړې شابه مړه زموږ په ګډه کې کټ کټ شروع شوي دي او که نه راوړې که نه نو پیمان درځم همدغه جارګي کې وخورم نه نه بس لږ صبر وکړه دا شابه ته راوړه شابه کښېنه بچې لاسونه به یې وینځلي دي که نه او شابه شابه